من $3 تقاضا کړې وه چې موږ ته کونړ ته پکار دی. دغه هیڅ کوم شک نشته $3 هلته غټ مشکل نشي حلولی، لیکن دا زموږ اولین تارګیټ و، ځکه متاسفانه چې په کونړ کې زرهاو کورونه خراب شوي او زرهاو فامیلو ته کومک پکار دی. $3 زموږ اولین تارګیټ و او الحمدلله اوسه پورې موږ ته $3,80,980 خلکو لیږلي دي چې په دې جمله کې فردي کومکونه دي 1500 نه زیات کسانو موږ ته کومک لیږلی. همداسې زموږ کوم پارتنران چې بینالمللي اسلامي ارګانونه هغوی کومک کړی دی او دغه کومکونه نور هم جریان لري. انشاءالله موږ کوشش کوو چې تر 15 میلیون پورې ځان ورسوو. نورو خیریه بنسټونو سره هم هماهنګي وکړو. د کورونو مسله ډیر زیات مهمه ده، ځکه مشکل دلته دا دی چې خلک په اوله کې یو خبر وګوري، حادثه وګوري، په جذباتو کې کومکونه کوي، لیکن چې څو میاشتې پرې تېرې شوه خلک بیا د خلکو نه هېرېږي، څوک کومک نه کوي، هغوی په جنجال کې وي. زه پخپله د یو غریز علاقې سره تعلق لرم، نورستان سره. زه پوهېږم چې په غر کې ژوند څنګه کېږي. هلته ټول نه مهم کور دی، خصوصا په واورو کې، په یخ کې. دویم مالچر دی چې ستا پټی نه یې، مال نه یې، ته به ژوند څه باندې کوې. نو زما تقاضا د دولت نه او همچنان د خیریه بنسټونو نه ده او د عوامو نه ده که په خپله ځي پیسې وړي او یا په خپله چې کولی شي او خیریه بنسټ ته کومک کوي، نو لطفا د کورو او د هغوی د ژوندي اجناسو ته غټ توجه ورکړي. هغوی دیګ او کاسې او کمپلو ته کافي کسان ورکړي دي، لیکن دې شان ته ډېر ضرورت دی. موږ بدون شک نشو کولی ټولې پیسې په کورو مصرف کړو، ځکه خلکو موږ ته ویلي دي چې زما پیسې تاسو نغدي ورکوئ یا زما پیسو باندې تاسو خوراکي مواد واخلئ یا کمپل او دواو ته واخلئ. لیکن موږ سره کافي مقدار کورو ته هم پیسې ټولې شوي دي چې موږ به انشاءالله تک تک ریپورټ خلکو ته ورکوو چې څونه موږ نغدې ورکړي، څونه موږ په نور شیانو کې مصرف کړي، څونه کورو کې مصرف شوي. موږ انتظار کوم دا اوس نظام ته، دولت ته، چې موږ ته یو ځای انتخاب کړي، نقشه تایید کړي، تر څو پرې موږ کورو باندې کار شروع کړو. بدون د شک چې دفتن په یو ورځ کې دا کار نه کېږي، یو هفته یا 2 هفتې وخت به نیسي. انشاءالله موږ تاسو ته حوال درکوو. اوسه پورې دا کومک شوی دی. زه غواړم د هر یو کس نه څوک چې دا ویډیو ګوري، چا چې دا ویډیوګانې کتلي دي، شیر کړي دي، یو ښه دعا یې ورته کړې، ښه پیغام یې لیږلی دی، نه فقط چې قمر سره کومک کړی بلکې چې هر یو بنسټ سره کومک کړی دی او د الله رضا دپاره کړی دی. بدون د شک ستاسو اجر جواب به ورځ محشر تاسو ګورئ. او غواړم مننه وکړم د نظام نه چې په ډیر کم وخت کې هر رقم سپورټ چې په کار و خلکو ته یې ورکړی دی. تیاری په خدمت کې اچولي دي، خصوصا موږ یې تیارو کې ګرځولي یو، نور بنسټونه والا ګرځولي دي، میډیا والا ګرځولي دي او دا واقعا تشکري ځای دی چې په هر ځای کې یو څوک ښه کار کوي باید تایید شي، چې یو ځای کې څوک خراب کار کوي باید هغه اصلاحي پیغام ته ورکړل شي. موږ باید فقط یو طرف ونه نیسو. نو زه واقعا د هر یو افغان نه، مسلمان نه او کسانو چې افغانستان سره کومک کړی، که هغه زموږ دوست هېواد قطر دی، که هندوستان دی او که همداسې نور هېوادونه دي، زړونو کې مې ته مننه کومه زموږ د نظام نه او زموږ د ولس نه چې د داسې سختو حالاتو کې زموږ ولس ته لاس ورکړی دی او په زخمونو ته ملحم وهلی دی، اوښکې ورته پاکې کړي دي او شهیدانو ته ښخ کړي ځمکې نه راویستي دي. دا د افتخار ځای دی په حیث یو افغان چې موږ کولی شو خپله حادثه په خپله کنټرول کړو او بیرته بیا ورته د ملحم پټۍ هم ولګوو. جزاک الله خیره. حتما زه به تاسو نور اپډیټ درکوم. دا اوسنی اپډیټ دی. ورونو نور پیسې هم پکار دي. که غواړې چې قمر په تور دا کومک ورسېږي نو لاندې زموږ لینکونه شته دی، اکاونټونه شته دی، وټساپ شته دی. راځئ موږ سره په دې سفر کې یو ځای شئ او یا په خپله لاړ شه، د خلکو سره کومک وکړه، لیکن خالي لاس مه کښېنه، یو څه شی وکړه. انشاءالله اقلا دا ویډیو شیر کولی شي. بارک الله فیکم.